سلامونه او نیکی هیلې لرو بر افغانانو مبارکه شه پاکستان اشغال شو. د امریکایانو اډې په پاکستان کې اوس په منظم طریقې سره جوړیږي. نو زمونږ ټولو د پاکستان مولیانو ته د حقانی د سمیع الحق مدرسه د سمیع الحق زوی ته دا ویو، سراج الحق ته دا ویو، فضل الرحمن ته دا ویو، هغه رحم الله ته دا ویو، هغه توجه والا ته دا ویو، نور د ټول د پاکستان علماو ته دا ویو چې اوس تاسې په وطن کې د جنت لاره خلاصه شوه، د جنت ته لنډه لاره تلې په افغانستان کې بنده شوه، ځکه اوس تاسې وطن اشغال شو، ځکه تاسې دا 45 کاله په دې موږ وجلو چې دلته امریکایانو دا وطن اشغال کړی، دلته د امریکایانو د کفارو اډې دي، ځکه دلته موږ جهاد روا کړی. نو اوس بس تاسې معلومات وشي چې تاسې مسلمانان وئ، تاسې عالمان وئ، که تاسې شیطانان وئ، که تاسې منافقین وئ، که تاسې په دې قرآن دروغ ویلي چې تاسې افغان وجله وکړه، تاسې پښتون وجله وکړه، تاسې زموږ ماشومان سطي کړه، نو زموږ ټولو طالبانو ته دا امر دی په افغانستان کې چې 40 ساعتو کې دننه د افغانستان د خاورې نه راوړئ ډورنلینډ دې طرف ته، ځکه په اسلام کې بارډر نشته، ځکه دا ټکه پورې موږ دعوه لرو چې دا زموږ خاوره ده، زموږ مور ده. نو اصلي جهاد اوس په پاکستان کې کیږي چې کم مولا او کم عالم ځان ته عالم وي او اوس پیتوا دې خوا نه ورکوي، نو پوه شئ چې دا غټ شیطان، دا غټ رزیل دی. افغانانو ورونو دغه نوې اډې په پاکستان کې نن په رسمي طور باندې اعلان وشو چې د امریکایانو اډې شمسي دا ټولې په پاکستان کې جوړېږي. افغانانو ورونو موږ دا ویلي چې دا د کفر د اسلام جنگ نه دی، دا د افغان پښتون په خلاف جنگ دی په افغانستان کې، دا د کفر ضرورت دی دغه جنگ. خو موږ عام افغانان کاغه هر طرقې سره تعلق لري هغه په دې خبرو باندې زموږ سره مخالفت ښودو. نن به اوس زه وګورم چې د پاکستان کم مولا، د پاکستان کم طالب، د پاکستان کم عالم راپاسېږي په پاکستان کې د جهاد پیتوا ورکوي. اوس به معلومات وشي چې دا شیطانانو که دا انسانانو که دا عالمانو که دا د اسلام دپاره کار کوو که دې د افغان وجره د پښتون وجرې دپاره کار کوو. افغانانو ورونو دا ویډیو شیر کوي، دا ټول منافقین دي. د دې منافقت تاسو معلومات وشو چې دا د کفر د اسلام خبره نه وه، دا تجارت 45 کاله وشو چې روان دی د افغان پښتون په خاوره روانې. خو زموږ خلکو ته چې لږ خبره کوې ویله د جهاد خلاف. نو اوس خو د دې معلومات وشي دلته د جهاد وکړه که نه. د امریکایانو اډې ته ته اوس لږ نږدې ورشه، ای توجه والا ته لږ اسلام آباد ته راشه، ای رحیم الله ته لږ راشه اسلام آباد ته او اډې وانې یو دوه فتواګانې ورکړه. همداسې فضل الرحمن ته ویم، همداسې نورو د حقاني مدرسې د سمیع الحق شیطان زوی ته ویم، سراج الحق ته ویم، ټولو ته ویم چې اوس بس تاسې معلومات وشي چې په قرآن تاسې 2 رقمه دغه کوو، افغانستان ته 1 رقم ته او پاکستان ته بل رقم ته. خو اوس دغه دی د جنت لاره د پاکستان نه تلې ده. که هورې ګټئ او که هر شی ګټئ راځئ پاکستان ته اوس به معلومات وشي. دا ګز او دا میدان نالت وي په تاسې وانې دروغجنانو. اوس به دا حقیقت به معلوم شي د ټولو هېوادوالو ته چې تاسې څومره غټ خیانت افغانانو سره